الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق و دا غب رحم و کرم سرا دا تفسیر دا دی مبارک دوری افتتاح او یو بیان پکی شیو. باقی کے بعض فضائل دا قرآن دا ازدکولو بیان شیو، او دا چی کم مسلمان دا قرآن سر وقت تیری نو اللہ رب العزت اغلا سور کئی کم برکتونا، کم رحمتونا، کم انعامات دا دنیا و دا آخرت اغتا ملاویگی. دا غی تذکر شیو. نن با انشاءاللہ دیو دو خبر وضاحت کو، او بیا با انشاءاللہ داغین بعد دا قرآن کریم دا تفسیر او دا ترجمی خبر شروع کو. ذکر چی کلم یو سڑے یو علم ازدکی، یو مسئلہ ازدکی، نو داغین مخ کی داغا مسئلی فضائل او دا ازدکولو آداب اغا لازمی. ایک دم سڑے مسئلہ شروع کی، دا قرآن ترجمہ شروع کی، دا تفسیر شروع کی، پا فضائلو نہیں پوا، پا آدابو نہیں پوا، پا اصولو نہیں پوا، نو آغا دم رگٹا فائدہ نیشی آغستے. دا خبر یقینی دا او دی کسا شک نشتی او طول منی چی اللہ سبحانہ وتعالی بیشمار نعمتون خو منگ لرا کری دی، خدا نعمتون هم قسمہ قسم را کری، لکه دیر دی او قسمہ قسم دی. نو اللہ چی کم نعمتون منگ لرا کری دی اگر نلگ دی او ندیسی دی چی یو قسم دی، یو قسم نعمت ندی چی اللہ منگ لرا کری دی، بیشمارا او قسمہ قسم دی. فآغا نعمتونو کے دا قرآن کریم چی اللہ منگ ترا کری دا یو لوی نعمت دی، لوی نعمت دی چی اللہ رب العزت دا خپل خبری اگر علی گری دی منگ تا. او قرآن کے اللہ سبحانہ وتعالی دا نعمت دا انسان دا پیدائش نمخ کی ذکر کرے، او نور نعمتونے چی کم کری دی اگے ورست ذکر کری. لکہ سورة الرحمن اکثر عوام دیو که خواست دا غی تلاوت دیر کی، یا زمان دا خلق دا سورة الرحمن تلاوت دیر کی. سورة الرحمن کے اللہ سبحانہ وتعالی خپل نعمتون ذکر کری، او ذکر ہر نعمت نباد اللہ وی فبئی آلائی ربکما تکذبان، دا خپل رب دا کم کم نعمت نبا انکار کی. اگر سورت ابتدا دا سنہ شوی دا اللہ رب العزت وی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، رحم کون کے ذات بے حد مہربان. ولی پاولی کی الرحمن وی ذکر چی را دمر نعمتون چی اللہ منگ لرکڑی دا دا اللہ رحم و کرم دے. اللہ رحمان دے نو ذکر دمر نعمتون منگ لرکڑی دی. ذکر دا صورت ابتدا دا اللہ دا دیدم نکی گی الرحمن. سا دلیل دے یعنی اللہ خو الرحمن دے، خو منگ تا سنگ رخ کارکی گی چی اللہ الرحمن دے. دی نعمتون تاو گو رکن دا قسم قسم نعمتون دلالت کی پا دی بندی ہر نعمت چگوئی چی اللہ یو دے، یک یوازی دے، او رحیم او رحمان ذات دے. دا نعمتون دا او دا سی مہربان باچا دے چی مسلمان خو پری دا کافران دا اگا پا نعمتونو کی ڈوب دی، دا غیر مسلم دا اللہ پا نعمتونو کی ڈوب پراتے دی. دا ہم دا اللہ رحم و کرم. او دا سی مہربان باچا دے چی سوکو سر دشمنی کی دا اگا مخفل نعمتونو نبندے. یعنی دا غیر مسلمہ یا پا مسلمانانو کی بیدینا
د الله رب العزت نافرمانیانې کوي، خو چېرته الله داسې نه دي کړي چې رزق یې بند کړی یا نور چې کوم د ژوند اسباب دي هغه یې پې بند کړي دي او یا دا نعمتونه یې په دنیا دا بند کړي نه. او راشه د انسانانو حال ته وګوره، که چېرته یو انسان د بل سره معمولي دي چې اخوا دېخوا راشي او څه لږ ډېر احسان یې په هغه باندې وي نو بس هغه پې بند کړي. ولې وایي دی ما سره دشمني کوي او زه به د ده سره ښه کوم. او ډېر لږ داسې په انسانانو کې چې هغه رب العزت ورته درون خوی نصیب کړی نو هغه سره که څوک هر څه وکړي خو هغه خپل هغه خلکو سره هغه احسانات هغه منډه هغه هر څه قشن جاري ساتي. نو ځکه د صورت ابتدا شو الرحمن، او دا کومه فایده چې تاسو ته ذکر کومه دا یاد کوئ چې که چېرته الله ژوند راکړو او توفیق یې راکړو نو د قرآن کریم تفسیر چې کوو هر ځای کې به درته دقې شان فایدې بیانوو انشاءالله، چې ته د الله د کلام سره ژوند تېر کړي، تا ته پته ولګي چې الله څه وایي او څه نه وایي. دومره به دې د الله د کلام سره محبت پیدا شي که نه. او دا هله کېږي چې کله سړی تفسیر واوري، ترجمه واوري، او صرف ترجمه نه، ترجمې سره وضاحت تفسیر د الله د کلام سره به دې محبت پیدا شي. دومره مینه به دې د الله سره ډېره شي چې ته به حیران شي د الله دا خوږې خوږې خبرې چې اوري او دا د حکمتونو نه ډکې خبرې، د خپل رب سره به دې محبت ډېر شي او د هغه طرف ته به دې شوق پیدا شي، د قرآن د زده کولو شوق به دې ډېر شي. دا چې کله ته د تفسیر په مجالسو کې شرکتو کې او ګډونو کې هله به تا ته دې احساس کېږي. نو الله وایي الرحمن، الله مهربانه دی، رحم کوونکی دی. اوس دې پسې څه وایي؟ دا د سوچ خبره ده. الرحمن علم القرآن، دا اوچت نعمت دی چې ښودنه د قرآن یې کړې ده. ګوره په دې پسې وایي خلق الانسان، انسان یې پیدا کړی. د انسان یې مخکې پیدا کړی که قرآن یې مخکې نازل کړی؟ انسان یې مخکې پیدا کړی. آدم علیه السلام بیا څومره د انسانانو سلسله راغلې ده زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې، بیا قرآن نازل شوی دی. نو انسان مخکې پیدا شوی د قرآن وروسته نازل شوی دی، خو دلته الله د قرآن نازلېدل مخکې ذکر کړو چې دا اوچت نعمت دی، نو بیا انسان مې پیدا کړی دی. او دلته چې الله د قرآن مخکې ذکر کوي اشاره دی طرف ته الله طرف نه چې تاسو سره چې ما کوم احسانات کړي دي د ټول نه لوی احسان مې سره دا کړی دی چې قرآن مې درلېږلی دی او بیا مې تاسو ته ښوولی دی. علم القرآن، یعنې دې سیم نه چې الله د قرآن را لېږلی دی وضاحت یې نه دی شوی، نه داسې رسول یې پسې را لېږلی دی چې هغه د یوې یوې خبرې وضاحت کړی دی، د یوې یوې خبرې. او بیا خبره په هغه هم ونه دروله چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو دنیا نه لاړ، وخت په وخت یې داسې علما را پیدا کړي دي په هره ځمکه، په هره ژبه کې، په هر قوم کې چې هغوی د خپلو خلکو ته د قرآن وضاحت کړی دی. دا د الله لوی احسان دی او ښېګړه ده موږ سره. بیا په دې صورت کې ډېر نعمتونه ذکر شوي دي صورت الرحمن کې، خو هغه ټول نعمتونه یې وروسته ذکر کړي دي. په سر کې کم نعمت دی؟ قرآن. علم القرآن. او کله چې یو سړی د قرآن کې سوچ او فکر وکړي او قرآن دی دې دپاره چې دې کې سړی سوچ او فکر وکړي نو د قرآن د عظمت سړي ته راښکاره شي. ډېر عظیم کتاب دی. او زه نن تاسو سره دوه خبرې کول غواړم، د قرآن عظمت او د قرآن د زده کولو آداب یا ادب. چې کله ته د دې قرآن د چې تاسو سره په لاس کې دی که نه چې د دې عظمت درته معلوم شو نو د دې قرآن سره به دې محبت ډېر شي، او چې محبت دې ورسره ډېر شو بیا به د زده کولو شوق یې ستا په زړه کې. ځکه درته دا خبره بیانوم نن چې دا تاسو سره چې لاس کې کوم کتاب دی یا د کوم کتاب زده کولو لپاره راغلي دا معمولي کتاب نه دی، دا ډېر لوی کتاب دی، ډېر عظیم کتاب دی. لکه اوس قرآن کې ګوره سړی سوچ وکړي روالي که نه نو د څو خبرو نه دا واضح کېږي چې قرآن ډېر عظیم کتاب دی. کله په یوې طریقې سره کله په بله طریقې سره. لکه هسې زه مثال په طور ذکر کوم، رب العالمین د قرآن له ډېر نومونه ورکړي دي او ډېر صفتونه یې بیان کړي دي.
لکه یو نوم یې نه دی القرآن، الکتاب، الفرقان او بس دیزه. بیا ول صفات بیان کړي دي او دا قانون یاد کا. قانون علماء دا وی لکه فیروز آبادی صاحب دا خبره کړې ده، وی اعلم ان كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى. ډیر نومونه دا دلالت کوي په عزت د هغه چا چې د چا یي. بیا تا ته وی بیا داسې وی اما ترى ان كثرة اسماء الاسد دلت على كمال قوته. ته ګورې نه وی د ازمري ته څومره نومونه اخیستی کېږي. یو نوم نه دی په عربۍ کې اسد د دې شیر یا زمری چې ورته وایي د ډېر نومونه دي او د نورو ځناورو یو نوم یې دا چې ډېر نومونه دي. ولې؟ د هغه په طاقت، یعنې چې دی په دې نورو کې څه دی، د نورو کې زورور دی، بدل دی. بیا تا ته وایي وأن كثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدته. د قیامت ډېر نومونه دي، دلیل دی په دې باندې چې هغه ورځ سخته ده. او بیا بس دې سیزه او بیا وی د الله دی نومونو ته وګوره، ډیر دي د الله نومونه، یو خو نه دی کنه. دلیل دی د الله په عظمت او په عزت باندې. د رسول صلی الله علیه وسلم نومونه یو نه دی، ډیر دي. وی دلیل دی د هغه په اوچتې مرتبې باندې. فكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه. د قرآن دا ډیر نومونه چې دي د دلیل دی د قرآن په عزت باندې. د عظیم کتاب دی. لکه ګوره الله رب العزت ډیرو ځایونو کې افتتاح د سورتونو چې کړې ده نو د قرآن ذکر یې پکې کړی دی. تا ته اشاره کوي دې طرف ته چې ګوره ته چې کوم کتاب وې، دا کوم کتاب چې ستا په لاس کې دی دا ګوره معمولي کتاب مه ګڼه. او کله صورت ختم کی په دې باندې، کله په اوله کې باسو کی، کله په آخره کې، یعنی ځای په ځای الله د خپل کتاب باس کوي. 4 سورتونه په قرآن کریم کې دي چې دي 4 چې د هغې په اوله کې الله د قرآن ذکر کړی دی. 4 سورتونه دې دپاره چې تا پوه کوي په دې خبره چې دا کتاب معمولي کتاب نه دی. حزب اولنی سورت کم یو دی چې په اوله کې د قرآن ذکر دی؟ کم ذکر دی؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، یاسین والقرآن الحکیم. داسې که موږ ځو دا 4 سورتونه شمارول شروع کړو که نه نو خبره به ډېره اوږده شي، خو صرف تاسو دا وایو چې دا دلیل دی په د عظمت د دې کتاب باندې چې دا معمولي کتاب نه. الف لام میم ذلك الكتاب دا پوره کتاب دی. الله وایي لا ریب فی، په دې کې هېڅ شک نشته. ګوره موږ وایو قرآن ورته وایي او کتاب ورته وایي. قرآن په عربۍ کې معنی پکې د لوستلو پرته ده، یعنی دا هغه کتاب دی چې خلک یې لولي. صرف لوستل نه دی، الکتاب ورته وایي. دا هغه کتاب دی چې صرف په سینو کې نه دی پروت بلکې دا لیکلی کېږي هم. نو لیکلی شوی هم دی، په پاڼو کې هم پروت دی او په سینو کې هم پروت دی. الی ان یشاء الله، دا هغه وخت پورې چې الله غواړي. ځکه چې قیامت ته د نږدې کېدو یوه نښه هغه څه ده چې دا قرآن به الله اوچت کړي او خلک به سحر راپاسي، نه به چاته څه یادي او نه به مصحفونو کې د دې څه کرښی. داسې یو وخت به هم راځي چې دا کتاب به الله اوچت کړي د دې دنیا نه. نو کتاب لیکلی کېږي هم، قرآن لوستلی کېږي هم. تاسو ته دا پته شته دا هغه عظیم الشان کتاب دی، صرف دقه یو کتاب دی، صرف دقه یو کتاب چې په دې کې نه تحریف شوی دی، نه دې کې څه تبدیلي شوې ده او نه پکې کېدی شي. دا بالکل داسې دی لکه څنګه چې په اوله ورځ الله د آیت نازل کړی اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقشن قرآن دی ترو تازه. آخری آیت پوری چې قرآن کې نازل شوی دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا قرآن اقشن پروت دی، د چا مجال نشته چې دې کې تبدیلی راولي یا دې کې ګوتې وي. یو سړی به چا به کوشش نه کړي، نه کوششونه وخت په وخت شوي دي.
دا خود نه منلو خبره چې دشمن دی کوشش ونه خو کامیاب شوی به د خپل کوشش کې نه دی. ولې؟ ځکه چې ذمه د حفاظت هغه الله اخیستې ده. ګوره آسماني کتابونه چې کوم پخواني دي لکه تورات، زبور، انجیل او نور، دغه امتونو په دې خپلو کتابونو کې بیا وروسته څه کړي دي؟ وخت تېرېدو سره تحریفات یې کړي دي. لکه اوس چې په دنیا کې کوم د انجیل نسخې دي یا د تورات دي، د هغه شان نه دي څنګه چې الله رالیږلي دي، هغه شان نه دي. د ځان نه پکې خبرې ورننویستې دي، معنی ولا بدلې کړي دي، ټکي پکې پوره بدل کړي دي، پوره خبرې ترې لر کړي دي د الله، او خپلې خبرې پکې وردننه کړي. نو ته به پوره یقین نشي کولی او نه تی پوره انکار کولی شي. پوره انکار تی ولې نشي کولی؟ بعض خبرې پکې شتي د الله او پوره یقین پې ولې نشي کولی؟ ځکه چې هغوی پکې تبدیلیانې کړي دي. خو دا قرآن کریم د دې په یو ټکي کې، زه صرف یو ټکی وایم، د دې په یو ټکي کې هم د شک مجال نشته، په یو ټکي کې. او په سند سره موږ ته رارسېدلی. زه چې اوس تاسو د قرآن بیانوم به کنه انشاءالله، دا تاسو ته په سند بیانوم. ما د خپل استاذ نه زده کړی، هغه د خپل نه داسې سند ما سره پروت دی الحمدلله. د صحابي پورې، صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم نه، رسول صلی الله علیه وسلم د جبریل نه، جبریل د الله نه، او سره پاسه 1400 کاله شوي دي. دا صرف د دې کتاب او د رسول صلی الله علیه وسلم د احادیثو خاصیت دی. الله وی انا نحن نزلنا الذکر، موږ دا ذکر نازل کړی. ذکر وحی ته وي، قرآن او حدیث ته. و انا له لحافظون، او موږ به حفاظت کوو. دا حفاظت ول الله څنګه کړی دی چې داسې سړي ول پیدا کړي دي چې د هغوی په سینو کې دا علم قرآن او حدیث پروت دی. الله قرآن کوي بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، دا ښکاره آیتونه دي په سینو د هغه چا کې پراته دي چې الله وله علم ورکړی دی. د علم دا خاوندان نه دي، دا ګوره معمولي مه ګڼئ. ګورئ د دوی په وجه، د دوی په سبب الله رب العزت د قرآن او د حدیث حفاظت کوي. اوس که یو سړی راولېږي او د قرآن ګډوډ ووایي، یو ټکی پکې وردننه کړي، دوتې وباسي، عامي به پوهېږي او ښه په ښایسته اواز یې ووایي، څوک به پوه شي؟ نه، په دې پوهېږي هغه سړی چې په سینه کې د قرآن پروت وي. ته نه، ټکی دې غلط ووایي. او د الله داسې کلام دی که نه چې صرف یعنې سړی په د عربۍ ژبه پوهېږي که نه، او د قرآن کې اخوا دېخوا وکړي، هغه به پوه شي د دا ټکی غلط ووایي. او ځکه یو بانډچي په باره کې راځي چې یو امام مونځ کو او هغه په منځه کې دغه آیت وی والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. غل سړی او غله ښځه د دوی نه به لاس پرې کوي، الله وی دا یې سزا ده. نو هغه وی والله غفور رحیم، خطا شو، هلته دی والله عزیز حکیم. نو بس هغه بانډچي داسې تېرېدو، وی پوهېږم نه، خو دا د الله خبره نشي کېدی. مانځه نه بعد خلکو راګیر کړو چې راشي دی، څنګه د الله خبره نشي کېدی؟ تا ته یاد دی؟ ویل یاد خو نه دی مال. نو چې یاد نه دی بیا څنګه دا قصه کې نه وي؟ سړي پکې د آیت کې چې لاس پرې کوي او دا سزا ده، او الله بخونکی او مهربان، دا مناسب نه دی د الله نوم دی سره. هغه امام وی والله عزیز حکیم، وی دا ورسره اوس لګي الله زورور دی او حکمتونه والا دی. زورور دی وی لاس به دې پرې کې به، حکیم حکمتونه والا دی، اسې نه دي ویلي چې لاس به پرې کې، په دې کې حکمتونه دي. وی دا ورسره اوس لګي، دا د الله کلام دی. او موږ چې کله تلاوت کوو که نه، زه ته خپله خبره وکړم، په مانځه کې یا اسې ځان له مراجعه کوو ورب الکعبه، چې کوم ځای کې خطا شم که نه، زما د زړه د ژبه د هر څه ما ته وایي چې دا ځای دې برابر ونه وي. اگر که ما ته څوک فتح هم رانه کړي، خو زه ځان له په دې مانځه کې شکي غونته کېږم چې یاره سی چل و، چې وروسته وګورو چل دا و چې هلته لږ غلطي راغلې وي. یعنې سبحان الله داسې یو ناشنا کلام دی د الله چې د دې به زه تاسو ته څه شان بیان کړم.
او چې څومره وې او دا خونې ډېرېږي او څومره وې او دا مزې ډېرېږي. اوس که دا چېرته د انسانانو خبرې وي، موږ دې څومره تنګ شوی یو پیر سړی خبره وکړي، دوه پیر وکړي، درې بیا ورته سړی وي مړه صاحب دماغ راله خرابوي، خو یوه قصه د بار بارې کې سړی ته څه شي بور شي تنګ شي. او د الله دا کلام څو پیرې موږ وایو او وایو او وایو او د مرګه پورې به یې وایو او د مرګه پورې به د دې په ترجمه او په تفسیر او په حکمتونو ځان پوه کوو، خو چې څومره وایو دومره خوند ډېرېږي. دا نه چې څوک دې تنګ شوی دی. لکه اوس دا روجې د میاشت به راځي انشاءالله والله یو ته موږ ورسوي او موږ ته د الله را ورسوي. په دې کې بیا د مسلمانان تلاوتونه کوي د قرآن او دا ختمونه کوي او یو ختم ختمیږي او بیا شروع کړي او ختمیږي او بیا شروع او ختمیږي او بیا شروع کړي او په هر پیر وله مزه ورکوي لکه څه کوي بیا ختموم بیا یې وایم، یعنې کوشش د سره روان دی چې دا اوس ختم شي او بیا یې شروع او بیا یې وایم او بیا او بوډۍ هم لګي او بوډا هم لګي او ځوان هم لګي او ځوان هم لګي تر دې چې ماشومان هم لګي. دا مزه صرف د الله د کلام ده، دا د مخلوق د خبرو نشي کېدی. د مخلوق په خبرو کې دومره خوند ته نه راځي. کتاب لکه سړی راوالي که نه چا لیکلی، که هغه دیني موضوع کې او که هغه دنیوي موضوع کې، سړی یو پیر دغه عالمه خبره واوري او ویې ګوري او بیا دوه پیرې درې په مخه سړی نشي کتی. او د قرآن چې څومره وی د دې خوند ډېرېږي. عظیم کتاب دی او څنګه به عظیم نه نازل کړی، عظیم رب دی او څنګه به دا عظیم نه د دغه عظیم رب خبرې دي. دا یاد کړئ قرآن د الله حقیقي خبرې دي، خبرې دي الله کړي دي، جبریل علیه السلام ته اورېدلي دي او بیا یې راوړي دي چاله رسول صلی الله علیه وسلم. او څومره چې د الله د کلام سره د الله سره دي څومره مینه وي دومره به یې د هغه د کلام سره مینه وي. زه اکثر د ملګرو له مثال ورکوم د مخلوقاتو کې چې څومره ته په کم مخلوق ډېر مینې دومره د هغه خبرې تاله خوند درکوي. لکه ته په یو عالم مینې او د هغه سره په مجلس کې کښېنې سړی وایي چې بس لګیا وی ده سره. په مور پلار مینې سړی وایي دوی خبرې کولی، په ښځه مینې په ګنټو ګنټو ورسره لګیا، په بچو مینې د بچو خبرې له خوند ورکوي ځکه چې دی پې مین دی. نو څومره چې ستا د الله سره محبت دی دومره به ستا د هغه د خبرو سره محبت وي. او چې د الله سره د محبت کې کمی و دلته د قرآن سره په محبت کې هم صحیح دلته هم بیا کمی. او ځکه الله یعنی دا خبر قرآن کې ذکر کړې ده چې د حمدونو او د ثناګانو لایق دی هغه رب چا چې د قرآن نازل کړی دی. لکه دومره عظیمې خبرې را لېږل دا لوی رب کار دی او هغه حقدار دی چې د هغه حمد او د هغه ښه صفات بیان شي. ځکه الله وایي سوره کهف کې زه تاسو له صرف مثالونه درکو انشاءالله تفسیر کې به ټولې خبرې راځي. الله وایي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ټول د کمال صفتونه د هغه رب دپاره دي چې به خپل بندې د کتاب را لېږلی ده او په دې کې کوږوالی الله وایي نشته. لایق نه دی صفتونو لایق دی. ځکه بل ځای کې الله څه وایي سورة الفرقان په اوله کې تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. برکتونو والا دی هغه رب چې دا کتاب نازل کړی دی په خپل بنده باندې. برکتونو والا دی دا کار د الله نه علاوه بل څوک کولی هم نشي. کله الله سورتونه ختموي د قرآن په ذکر باندې اشاره دې ته کوي چې ګوره دا قرآن عظیم کتاب دی معمولی ونه ګڼي. لکه سورت قاف په آخره کې الله وایي فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے پیغمبر ویرو په دې قرآن باندې هغه څوک چې یریږي د عذاب نه د آخرت نه الله ته مخامخ کېدو. په دې صورت ختم کو. سورة المرسلات په آخره کې الله وی فبأي حديث بعده يؤمنون. الله وی د دین بعد به دوی بله په کومه خبره ایمان راوړي. د دین بعد اشاره څه ته ده
قرآن د دې خبرو نه بعد به دوی په بلو کومو خبرو ایمان راوړي. سورت ختم کو د قرآن په ذکر باندې. سورة البروج په آخره کې الله وی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. الله وی دا عزتونو والا قرآن دی او دا په لوح محفوظ کې ساتلی شوی دی. نو سورت کله شروع کوي د قرآن په ذکر او کله ختمی د قرآن په ذکر او زی په زی الله تا ته دا وی چې ای زما بنده دا کم کتاب چې تلولی د کم ته چې تناسي دا ډېر لوی کتاب دی، ډېر عظیم کتاب دی. الله به قسم خوري او الله عظیم دی، قسم نه خوري مگر عظیم څه باندې. اوس دا الله خبرې دي اوچتې خبرې، الله په دې قسم خوړلی. لکه هسې مثال یاسین والقرآن الحکیم، قسم می دی الله وی په دې قرآن باندې چې د حکمتونو نه ډک دی. په بل ځای کې الله وی صاد والقرآن ذی الذکر، قسم می دی په دې قرآن باندې چې نصیحت والا دی. په بل ځای کې الله وی قاف والقرآن المجید، قسم می دی الله وی په دې قرآن باندې چې عزتونو والا دی. په بل ځای کې الله وی سورة الزخرف اوله کې حامیم والکتاب المبین، قسم می دی الله وی په دې کتاب باندې چې هر خبره واضحه بیانونکی دی. سورة الدخان په اوله کې الله وی حامیم والکتاب المبین، دې ځکه هم قسم خوړلی په قرآن باندې. نو د الله دا قسم خوراک په قرآن باندې دلالت کوي د قرآن په عظمت باندې. او امت اله شاته پاتې شو او زمونږ امت اله شاته لاړ چې کله زمونږ رابطې او زمونږ تعلق د الله د کلام سره کمزوری شو. څومره چې زمونږ رابطه د قرآن سره کمزوري کیږي نو دومره به مونږ شاته ځو او دومره به زمونږ عزتونه کمیږي. پرون مونږ هغه حدیث وی د عمر بن خطاب رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله په دې کتاب سره ډیر قومونه اوچت کړي دي، ويضع به آخرین، او بعض یې دې د لاسه ذلیله کړي دي، چا چې نه دی منلی ذلیله شوي. نو دا قرآن چې چا هم راواغستو سینې سره یې ولګو په دې عمل وکړو او دی په خپل ژوند کې راوستو، الله به له عزت ورکوي. الله رب العزت په قرآن کې بعضو ځایونو کې د قرآن د نازلېدو خبره چې کوي که نه نو خپل بعض نومونه ورسره ذکر کوي. لکه سړی به چې دې څه مطلب شي موږ پوه نه شو، زه دې به پوه کړو. د الله خو ډېر نومونه دي یو خو نه دی. اوس ګوره سورة فصلت په اوله کې الله وایي حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم، را لیگل د دې کتاب دی د رحمان او د رحیم ذات ته طرف نه. رحمان او رحیم دی نو ځکه خو دا کتاب را لیگلی دی. اشنا کتاب د الله مخکې وی کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا، داسې کتاب دی چې یعنی آیتونه واضح شوي دي، واضح بیان شوي دي، قرآنا عربیه، عربی ژبه والا قرآن دی. سورة فصلت کې الله وبل ځای کې الله وی وإنه لکتاب عزیز، الله وی دا کتاب ګوره ډېر عزتونه والا کتاب دی. عزیز عزتمند ته وی دا کتاب څه دی؟ عزتمند دی. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، دې ته باطل نه د مخکې نه راځي نه د شا نه راځي. ولې؟ تنزیل من حکیم حمید، ځکه چې دا رالیږلی هغه ذات دی چې هغه حکیم دی، حکمتونو والا دی، هغه حمید دی، هغه ستایلی شوی دی. د قرآن په عظمت باندې یو دلیل دا دی چې الله په غوره زمانه کې رالیږلی دی. انشاءالله دې خبرو تفصیل به وروسته راځي په درسونو کې. خدا سی اشاره چې قرآن الله په غوره زمانه کې را لیږلی دی. دلیل دی د قرآن په عظمت باندې. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان په میاشت کې
او بیا په هغه میاشت کې انا انزلناه فی لیلة القدر، او بیا د لیلة القدر په شپه کې نازل کړی. او د قرآن په عظمت یو دلیل دا دی چې په دې پیغمبرانو کې په غوره پیغمبر یې رالیږلی دی، هغه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. او په هغه ځمکه چې هغه په ځمکو کې غوره ځمکه ده، په مکه کې ابتدا د وحی شوی ده. د هغې نه بعد بیا 14 کاله وحی راغلی ده په مکه کې، او 10 کاله مدینه کې. دا دومره غوره ځایونه الله غوره کړي دي دپاره. دا ټولې خبرې مې دې دپاره وکړې. څه دپاره مې وکړې؟ قرآن عظیم کتاب دی، او د دې سره چې د چا هم تعلق جوړ شي که نه، د هغه نه م الله غټ سړی جوړوي، د هغه نه م الله عظیم انسان جوړوي چې چا سره تعلق پیدا شي. دویمه خبره او دویمه نقطه ننني درس دپاره هم هغه د قرآن آداب. او هر څه چې زده کې نو اول به د هغې آداب به زده کې د زده کولو، او چې کله د ادب زده کو نو بیا به په خبره باندې هم پوه شي. بعض آداب داسې دي چې دا د هر مؤمن به د قرآن سره وي، که هغې دغه ټیم کې لولي او که نه یې لولي، او که هغه پې ځان پوه کوي او که نه. او هغه د ټول نه لوی ادب د قرآن هغه دا چې په دې د ایمان ساتل چې دا د الله حقیقي کلام دی، چې دا د الله حقیقي کلام دی. داسې د مخلوق داسې خبرې نشتی چې د الله د دې خبرو په شان شي، بالکل دا نشي کېدی. ګوره قرآن کې به راشي انشاءالله تفسیر درسونو کې چې الله ځای په ځای چیلنج ورکړی دی. لکه یو ځای کې چیلنج ورکړی دی، وی پیریان او انسانان دې راجمع شي او د قرآن په شان قرآن دې راوړي. الله وی نشي راوړی. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، الله وی که چېرته دوی د یو بل مرسته هم وکړي بیا هم نشي راوړی. دا ټول انسانان او پیریان چې راجمع شي که نه، داسې خبرې نشي راوړی. ښه، بیا د هغې نه بعد خبر الله مختصر کړه، وی 10 سورتونه راوړي. فأتوا بعشر سور، 10 سورتونه راوړي که تاسو رښتیني یئ. چا چې قرآن نه منو وی دا د انسانانو خبرې، الله وی زه صحیح شو، تاسو له دې په شان 10 راوړئ. 10 هېچا را نه وړو. الله د هغې نه ورته خبره اسانه کړه. فأتوا بسوره، یو سورت د قرآن د دې سورتونو په شان راوړي. د اوسه پورې نه چا راوړی دی او نه به یې راوړي داسې. نو په دې ایمان ساتل چې دا د الله کلام دی، دا ادب دی د قرآن. ګورې دغه شان د قرآن ادب دا دی چې ته د الله د خبرو تعظیم په زړه کې راولي چې دا د الله خبرې دي، او د دې سره وخت تېر کړي او د دې نه غافله نه شي. د قرآن نه به نه غافله کېږي، د دې سره به وخت تېرې. دا څنګه چې اوس د ملګرو سره د بعضو سره د قرآن لاس کې دی که نه، او سینې ته نږدې کړی، دا په حقیقي ژوند کې سینې ته نږدې کول غواړي دقه شان. او سینې ته نږدې کولو مطلب دا نه چې ته صرف راوالې او سینې ته یې داسې نږدې کړی. څه مطلب دی سینې ته نږدې کړی؟ یعنې چې په خپل ژوند کې یې راولي. او ځکه زمونږ د عجم خلک چې کومي دوی د قرآن د ښکلولو سره ډېر شوقي، دا صحیح ده، ادب کې راځي. سزي کې وینې المارۍ کې لږ کوک پروت دی، زر یې سیده کي، دې دپاره غلافونه جوړول، دا صحیح ده، ادب په مرتبه کې راځي. خو دې نه مخکې یو لوی ادب دی، هغه څه دی؟ په دې عمل کول. لوی ادب دا دی چې ته په دې باندې څه وکړې؟ عمل وکړې. ښه، زه یې ښکلومه هم، زه یې په المارو کې هم برابرومه، او زما وله غلاف هم د ریخمي کپړې نه جوړ کړی دی، عمل پې نه کوم. ما د سر ادب نه دی کړی د قرآن. هغه بنیادي ادب هغه تا نه دی کړی. الله قرآن دې له خو نه یې رالیږلی چې ته صرف ښکلوه، نه قرآن دې له رالیږلی چې ته قسمونه پې خوره. بعضو قسمونه نه ساتلی یې، چې څه مسله راشي به ډز قرآن به راوالي، ته بې لاس کېده و ته پوهې په دې قرآن نه پوهې، خو پوهې تلاوت ولم نه ورځي، خو قسمونو له یې ساتلی دی. دا بې ادبي ده د قرآن لویه، دا لویه بې ادبي ده د قرآن. په قرآن عمل کول ادب دی. بعض صرف ادب دی ته وایي چې ښکلی غلاف وله جوړ که او په کور کې په دنګ ځای کې کېده. اوس خو به کورونو کې هغه قرآنونه هم اوس نه وي. اوس زر دا وایي ما سره په موبایل کې قرآن شتي وایي،
اوس هغه خبره هم ختمه شو. مخکې به داسې وه نږدې وخته پورې ده چې کور کې به د هر چا یو مصحف و قرآن به د ابۍ به ځان له د بابا به ځان له د دادا به ځان له د کاکا به ځان له د مشر ورور به ځان له د خور به ځان له داسې برکتي ماحول به چې قرآن به دې راواغستو زر به ته مور چغه وواله یا پلار یا رور یا خور زما هغه نښه به کې ګډه وډه نه کړي داسې ښکلی برکتي ماحول هر چا به پکې خپله نښه ایښودې وه ځکه چې تلاوتونه به کېدو محبتو د قرآن سره د دنیا د پراخوالي هغه ماحول هغه زموږ نه ګډوډ کړو. اوس که نه زما دا خبره غلطه ده داسې به نه وه د هر سړي به خپل قرآن و هغې به چې نوم لیکلی و نښه بدله نه کې او چا به پکې کاغذ ایښودی و د نښې لپاره چا به پکې چې دی قلم ایښودی و چا به پکې څه بل څه شی چا تار چا څه الغرض یعنی کور کې دننه ماحول هغه داسې و چې د قرآن سره د خلکو هغه محبت و قرآن ته نږدې و. اوس موږ د قرآن نه څه شو لرې شو او دا مجالس د تاسو پکې ناستې او دا تفسیر دا دورې او دا هم دې دپاره موږ کوو چې موږ د قرآن ته څه شو نږدې شو او څومره موږ بې وفا یو د الله دې ښېګړې ته وګوره چې موږ سره یې کړې ده دومره قیمتي کتاب یې رالیږلی او زموږ بې وفایي ته وګوره چې هغه کتاب د هغې نه موږ ځان غافله کړی دی. نو د قرآن لوی ادب دا دی چې ته د دې قرآن عظمت وپېژنې او د دې سره وخت تېر کړي او د دې نه ځان غافله نه کړي. دغه شان یو ادب د قرآن دا دی چې په دې کې سوچ او فکر وکړي او سوچ او فکر کله کېږي چې کله یې پوه شي او پوهېږي څنګه چې علماو سره کښېني قرآن کې به سوچ هله وکړي چې کله به پوه شي او پوه به کله شي کله به کې سوچ وکړي. والله حیران به شي که د قرآن دا حکمتونه او فایدې دې واورېده او دا سړی هله پې پوه شي چې کله به کې سوچ وکړي او زه به درته بیانوم انشاءالله ځای په ځای بعض حکمتونه او فایدې د سړي د ذهن وښودي چې یاره د الله د څه ناشنا کلام دی خو دا سړی هله دې ته ورسي چې کله به کې سوچ کړي. د یو عربي بوډا سړی د ویډیو داسې د سوشل میډیا کې چلیږي زما مخې له هم راغلی وه هغه د جومات په یو ګوټ کې ناست تلاوت کې غټ قرآن یې راغستی دی او داسې سمې نږدې کړی دی نظر یې چې دی کمزوری او په زوره زوره د قرآن وایي چې د جومات کې څوک ناستی ته ویډیو کړی دی او په زوره زوره د قرآن وایي ورسره جاړي او چې کله به کې داسې د عذاب تذکره راشي یو سم ورسره به ژړا شي. نو ما سوچ کوم دی اوس د قرآن سره ژوند تېروي دی پکې دننه ورننوتی دی داسې لږ یو خوږ نه له دې نه خبر دی چې ما نه څوک ویډیو کوي او نه له دې نه خبر دی چې زما اواز ډېر اوچت شوی دی یا څه هغه ځان ته داسې را نږدې کړی دی وایي او جاړي دی پوهېږي دی سوچ کوي دی فکر کوي او یو هغه دی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین کړسپانه واړی ته څه ووایي نه پې دی پوه دی نه پې اورېدونکی پوه دی دا ده کول څه ویزې ختموم مقصد ختمول نه دي مقصد څه دی پوه کول دي ځان پوه که ختم یې که. عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک راځي سوره بقره کې څو کاله تېر کړي 8 کاله او بعض صحابه کرام مبارک 10 کاله راځي. ستاسو څه خیال عبدالله بن عمر په عربۍ نه پوهېدو نه پوهېدو موږ به اوس د تفسیر دا دوره څو میاشتو کې کوو 2 نو ولې موږ د هغه نه تکړه یو هغو هغه داسې نه و که نه ځان پوه هغو څه وایي په خپله وایي صحابه کرامو طریقه دا وه اول به آیت په تلاوت ځان پوه کړو چې دا آیت ویل څنګه غواړي دا به د رسول صلی الله علیه وسلم نه زده کړو بیا د دې آیت معنی څه ده
تفسیری څه دی، مطلب یې څه دی، دا دویمه مرحله ده. بیا درېیمه مرحله په آیت باندې عمل کول دي، نو بیا به بل ته واوړېدو. دا ډېر ګران کار دی. تلاوت، مقصد، بیا عمل، بیا مخې ته وړه. او دا چې لیکي الف لام میم ذالک کتاب دې څه وایي؟ او دې له د هغې یو نښه دی چې داسې ورته ګوري، دیم تلاوت کوي. نه هله به ته پوه شي چې کله دی پاڼه واړی، یاره سړی تلاوت کې لګیا دی، نه شونډه خوځي نه آواز راوځي، بل دقه شان ورته ګوري لکه دی چې اخبار ګوري یا څه ګوري، بیا دې څه واړه بیا دې څه واړه. نو د قرآن ادب دا دی چې ته په ځان پې څه کې، ځان پې پوهه کې چې الله څه وایي ما ته. بل ادب دا دی، دا ډېره اهمه خبره ده چې قاري د قرآن، زده کوونکی د قرآن دا خبره محسوسه کي چې د قرآن کې چې څه دي دا ما ته خطاب دی، ما ته. چا ته دی؟ ما ته، که نه بل ته. ممکن مشکل څه دی؟ بل ته متوجه کو چې یاره دې نه به مراد عبدالله او عبدالعزیز به او احمد به او محمد به، زه نه، زه الله بخلی. ته چې کله قرآن روالي که نه، او آیت پکې راغی مثال، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، ای ایمان والو توبه وباسئ الله ته واپس شئ. دا تا ته وایي الله، بل چا ته نه وایي. توبوا الی الله تا ته الله وایي توبه وباسئ. قرآن کې لکه مثال کې الله وایي که تاسو داسې ونه کوئ عذاب به درته میلاو شي، دا تا ته الله وایي. او چې کله د قرآن تلاوت کو یا د تفسیر ترجمه او دا د محسوسوله چې خطاب چاته دی، توجه د خبرې ما ته ده، نو بیا به ته په دې قرآن باندې عمل وکړې. دا ډېره اهمه خبره ده. ګوره ښه دغه شان د قرآن غټ ادب دا دی، غټ ادب چې کله ته د قرآن وی او تا کې اخلاص وي. اخلاص څه مطلب دی؟ د الله د رضا دپاره. ته ولې قرآن زده کوې؟ چې الله راضي شي. چې کله دې دا مطلب و الله به دې پوه کړي. هغه حدیث خو تاسو ته معلوم دی که نه؟ کوم حدیث دی؟ یې ذهن پته مو لګي، ما لا ویلی نه بس دې سره به کوم حدیث مناسب وي؟ رفع الله قدرک. تا کوم یو وي؟ رفع الله قدرک. جهنم به ګرمولی کېږي په درې کسان، یو پکې څوک دی؟ قاری د قرآن. سړی حیران شي چې قاری د قرآن به مخکې جهنم ته ځي. دکې مشکل دی. الله به ورته څه چل دې کړی و چې دی راوستی شي، وی یا الله قرآن مې ویلو، ستا دپاره مې ویلو او خلکو ته مې ښویل. الله ورته کذبته، دروغ دی وی. قرأت لیقال هو قارئ، تا خو دې لپاره قرآن ویلو چې خلک درته څه ووایي؟ قاري ووایي. او لیقال هو عالم، دا عالم دی. بیا به الله ملایکو ته وایي جهنم ته گزار کړي چې اخلاص ته پکې. زه دا کار چا دپاره کوم؟ الله دپاره. بیا دې پې الله پوه کوي چې کله د پکې اخلاص و، بیا دې پې الله پوه کوي. او د تاسو ته زیری درکړم، زیری. ما ته ډېر ملګري دا شکایت کوي چې زمونږ د ذهن کې خبره نه کیني او مونږ کمزوري، چې څومره ته صبر کوې که نه، صبر. پرون ما تاسو ته خبره وکړه چې علم څه غواړي؟ صبر غواړي. چې څومره ته صبر کې، محنت کې او کې او کې، الله به دې پوه کړي. ما 3 ورځې مخکې یو کتاب کور کې مطالعه کو د شپې، او دې خبرې سخت یعنی دومره حیران کړم. دا بعض خبرې خو مناسب خو نه چې په دې مخامخ مناسب نه، دا بعض خبرې خو په دې جسم مې دا غونه زیږ شو، جسم دا ویښتې مې ودرېدو. د عالم تذکره پکې راله حدیثو په دې رواتو کې. نو ما دغه عالم حال کتو چې دی څه حال کې دی او څه کې نه دی. کله چې ما کتاب کوله کو د نومې پکې راواړو، نو ده چې کله علم شروع که 70 کاله عمر و. کله چې علم شروع کو 70 کاله عمر و، او د امت امام دی. ان سړی حیران شي. زما هغه ځوان په 15 کالو کې زما نه وختلی، 13 کالو هغه وایي زما نه وختلی، 40 هغه وایي 40 والا سره خبره نه کېږي. هغه چورلټ منکر دی، هغه وایي زما خو هر څه ختم شوي.
چې څوک کوشش کوي الله کوشش نه ضایع کوي، چې څوک محنت کوي الله محنت نه ګډوډ کوي، خو چې اخلاصي او اخلاص سره صحیح محنتي. بل ګوره د قرآن یو ادب دا دی چې دا به په دیوالونو میوالونو باندې نه ځوړندې، دا هم خبره ده. بعضو د قرآن د دې صورتونو نه د مجلس او د بیټک زینت جوړ کړي. الله ګوره قرآن ډېره نه نازل کړی چې په دیوالونو یې ځوړند کړي. خیال هم کړی که نه؟ آیت الکرسی، سورت یاسین، دا به یې راغستې په نقشه کې به یې بند کړی ځوړند کړی. قرآن دې دپاره ته دیوالونو باندې ځوړند دی، یا په جوماتونو کې لیکي، یا په ګاډو باندې لیکي، یا په دکان کې لیکي. قرآن دې دپاره خو نه دی. او د بعضو د قرآن سره رابطه صحیح دا راته ډېره باریک خبره وکړه. رابطه یې دی چې یعنې د دې قرآن د لاسه زه د مصیبتونو نه بچ شوی، بس یعنې نه عمل، نه پوهه، نه دا سوچ چې د دې قرآن د لاسه زه الله ته نږدې شوی، الله مې وبخي، نه دا سوچ نشتی. خو چې زه الله مصیبتونو نه بچ کړه قرآن د لاسه، نو دا قرآن به په ګاډي کې ایښودی مخې ته، دکان کې مخې ته، په دکان به ګډ ګډ لیکلي ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. دا آیتونه دته دې ذکر آیت شي، او بس داسې نور آیتونه ان الله هو الرزاق. بیا چې کله په ده باندې لږه سخته راشي او دا دکان یې نه چلېږي، بیا شکوې شکایتونه شروع کړي. د دې چې شکوې شکایتونه کوي دی په هغه آیت هم نه دی پوهه کم یې چې لیکلی دی. نو دا آیت د ولې لیکلی و؟ برکت دپاره. زمونږ د بر صغیر دا خلک نه دي، د انډیا او پاکستان او افغانستان او بنګلادیش، دا به برکت ټکي باندې سخت مین دي. قرآن برکتي کتاب دی، برکتونه به کې پراته دي، کې شک نشتی. خو ته به صرف دې پورې نه یې ښته چې بس یاره الله به ما د مصیبتونو نه بچ کړي. یو لوی مقصد دی چې زه په دې قرآن پوه شم، الله ته نږدې شم، الله مې وبخي، الله رانه راضي شي. او که مصیبت راغې، که سخت راله، دا به په تقدیر کې الله به لیکلي. که زما دا خبره غلطه وه، ډېرو خلکو داسې سوچي، او الله دې رحم وکړي ومونږ باندې. ښه، یو غټ ادب دا دی، دا په دې سینه ولیکئ. دا ادب کله چې قرآن یې زده کوې که نه ووایې، نو لکه ته چې الله یینې داسې لوله، داسې وایه لکه ته چې الله یینې. دا د احسان مرتبه د حدیثونو کې ذکر راغلی. لکه ته اوس قرآن دې کولاو که که نه، او لیږې الرحمن علم القرآن، لکه ته چې الله یینې. او که دې مرتبه کې رہی نو دویمه پسې څه ده؟ الله ته یینې. لکه دا قرآنونه تاسو راغستي دي، سبا نه به انشاءالله تفسیر او دا خبرې شروع شي چې دا هر څه ته کې گویا کې ته الله یینې. او دا ډېر اوچته مرتبه دي، ته لږ خلک رسي. خو که دغې کې نه الله ما یینې، ګورې چې دا خبره دې کله زړه کې وکړي چې الله ما یینې، نو ډېره لویه فایده به اوچته کې د قرآن نه. د قرآن د زده کولو د تلاوت یو ادب دا دی چې مسواک استعمال شي د هغې نه مخکې. دا ادب دی چې مسواک استعمال شي. ولې؟ د الله کلام پاک کلام دی، او پاک کلام سره مناسب دا دی چې په پاکه خوله وویلی شي. نو دا غوره طریقه ده چې مسواک استعمال شي. ها، غوره طریقه دا ده چې کله مې یو سړی د قرآن تلاوت کوي یا یې زده کوي، نو چې د طهارت په حالاتو کې غوره ولې مونږ ووایي، لازم نه ده بغیر اودس هم تلاوت کولی شي، خو لاس به نه وړي. دلته خبره د تلاوت ته. اگر که لاس وړلو مسله مې اختلافي ده، خو جمهور العلماء دا چې لاس نه شي وړلی. خو تلاوت کې خو اتفاقي ده چې یو سړي اودس ماتي، اودس چاردان پې لازم دی، نو د قرآن تلاوت دی کولی شي. خو غوره دا ده
چې اودس چاردام کی، بلکې دا قرآن دی، د سلفونو دا نقل دی چې هغوی به کله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث وی کنه نو هم به اودس چاردام کو، ځکه چې د الله پاک کلام دی نو مناسب دا دی چې ته څه پاک یې. دغه شان یو ادب دا دی چې په صفا سوتره ښایسته ځای کې ناستي، ځکه غوره ځای د قرآن د ویلو او د زده کولو کوم ځای دی؟ جومات. ځکه جومات نه بل ښایسته ځای نشته. او که کور کې یو څه ځای کې داسې ځای کې چې هغه پاک صفا ده ګن بلا کې ناستي، نه ده مناسب. یا موږ دا نه وایو دا لازم ده واجب ده، دا موږ آداب ذکر کوو، دا احترام دی چې داسې ځای کې کښېنه چې هغه ځای صحیح صفای. دغه شان داسې ځای کې چې هلته غوغا شور شغرب نه وي، ولې؟ چې ذهن دی متوجه دی قرآن ته، ګډوډ نه وي. ښه، مستحب طریقه دا هم ده د قرآن زده کوونکي دپاره چې کله قرآن زده کوي یا لولي چې قبلې ته یې مخ کړی، دا غوره طریقه ده، اگر که دا لازم نه ده. دغه شان قرآن ته په ادب سره کېناسته، زده کولو ته دې سره په ادب سره کېناسته دا غوره دي. لکه سړی استاد سره ناشي، اوس که ځان له قرآن وایي نو هم غوره دی چې په ادب ناشي، خو که پرېوځي نو هم څه خبره نه ده، یا په ولاړې وي هم څه حرج نه وي، دا جایز دي ټول، خو دومره ده چې بعض کارونه د بعضو نه صحیح غوره وي. نو چې کله استاد سره ناسي او قرآن یې زده کوي نو ادب د قرآن دا دی، بلکې د عام ادب یې زده کوي د علم، چې د استاد په مخ کې به څنګه کښېني، هر څنګه چې کښېني ادب سره به کښېني. دلیل به څه دی؟ ستاسو یې ذهن هم پته ولګي. بارک الله فیک. د حاجي صاحب تېر شوي دوره کې موږ سره وو، ټول نه تکړه وو، او اوس یې بیا ارادې خړي دي. تاسو ټولو ته ګورئ، دی جواب دی. جبریل علیه السلام راغی د انسان په شکل کې، رسول صلی الله علیه وسلم ته کېناست، زنګنان یې مات کړو او خپل زنګنان یې د رسول صلی الله علیه وسلم زنګنانو سره ولګول، لکه څنګه چې سړی په تحیات ناستي او بیا یې سوال وکړو. دا ادب دی چې د استاد مخې ته کښېني په ادب سره. دا هم ادب دی چې دا څوک چې ته قرآن ښیي د ده به ادب کې، دا علم چې ته ښیي صرف قرآن نه، د دې چې ادب کوو الله ته ته علم ښیي. دا نه چې ته ناست یې او هغه څوک چې ته ښیي سبا له بیا په هغه باندې فتوې لګي او ما ورته ویې غشی ویشته وخو، هغه چې غشی وچلو نو ټول ناولې په ما راوویشتو. نو یو سړی دی ته غشی وښیي چې غشی خلک داسې ولي، او سبا له دې لیندر اغستې د غشی دی په خپل استاذ وویشت. صحیح دی، زموږ استاذ خو دومره پوهه نه دی. دا نامناسب دی. نو استاذ به څه کوې؟ ادب به کوې، احترام به کوې. او تا ته الله کلام ښیي، د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه ښیي، دا سړی د ادب لایق دی چې ته ادب وکړې، ته قدر وکړې، ته احترام وکړې. دغه شان د قرآن یعنې ادب دغه ټیم کې چې ته لولي چې قرآن داسې نه لکه یو نیم سړي قرآن راغستی نشته قرآن راکړه، لکه یو نیم سړي قرآن راغستی کنده نو دا داسې به نیولی داسې، او څوک یې راوالي چې دی داسې الټه دې طرف. زه دا نه یم چې دا جو حرام شو، دا جو کفر شو، دا جو ګناهګار شو، نه، خبره د ادب ده. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. څوک چې الله د دین د نښو الله وی قدر کوي، دا د زړه تقوا ده. نو قرآن په طریقې سره سړی ونیسي. څه ګوره بعضو علماو ګوره دا خبره هم لیکلې ده، وایي دا داسې چې وکړي چې دا پاڼه اړوي دا بې ادبي ده، حالانکې دا بې ادبي نه ده، خو هسې بعضو علماو اسې ورته وایم لکه د ادب دومره خیال ساتلی شوی دی چې بعضو علماو دا خبره هم لیکلی ده. نو چې قرآن ته لاس کښېنولی چې په صحیح طریقې سره دغه شان خپې به ورته مه غځوه، الا دا که صحیح سړی بیمار دی، مشر دی، ستړی شو. زمونږ درسونه بیا خصوصا روجې کې ډېر اوږده نو په هغې کې بعض مشرانی بیمارانی د ملا تکلیف وي، هغو ته څه خبره نه ده. دغه شان د قرآن یو ادب دا دی چې کله قرآن لولي یا یې زده کوې یا یې وې نو کوشش کوه چې وجاړې ورسره، او کله به وجاړې کله به پوه شي، بغیر د پوهېدو نه به جړلی شي کیدی شي، او کله نا کله خو چې به پوهه وي نو بیا د دې امکان ډېر دی چې ته ورسره وجاړې، ځکه چې ته به پوهېږي. ها دغه شان
ادب دا دی چې قرآن په ښایسته طریقې سره ووایي. الله څه وایي؟ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن ووایه جدا جدا لوستو سره په ښایسته طریقې سره. دا الله کلام دی، دا نه چې راغلی او ګډ وډ چې څه دي ووایي. بعضو د تلاوت چې سړی واوري او افسوس به هله وکړي چې کله یو سړی ناست قرآن ښوو ته او د ده په خپل هم تلاوت صحیح غلطي. یعنې د بعضو تلاوتونه ما اورېدي، اوس هسې ټایم نه چې یو څو مثالونه مې ته پیش کړی. سړی حیران شي چې ته به بل ته څه قرآن وښایې، ستا قرآن په خپله غلط دی. یو کس قرآن ډېر ګډ وډ وي، زموږ سره یو ملګری ناست و، یاره ما دې د قرآن سره ډېر ګډ وډ نه وي، دې پښتو کې وایي. یعنې زه به یې سره پوه نه شم دې وایي څه، یو ټکی یو ځای ته رسوه، بل ځای ته رسوه، بل قرآن به په ښایسته طریقې سره ورتل القرآن ترتیلا. ځکه به رسول الله وسلم یو آیت باندې ودرېدو، مد به پکې کو، راښکودو به په ښایسته ښایسته طریقې سره، دې سره د قرآن هغه مزه څه شي، هغه ډېره شي. دغه شان دا یاده کړئ ښه، په قرآن به شونډې خوځئ، په قرآن به شونډې خوځئ. او حدیث کې دی من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې یو ټکی د قرآن ولوستو، ولوستل څه ته وایي؟ لوستلو کې شونډې خوځول لازم، دا نشته ښه، نه شونډه به ورسره خوځې. بله قرآن په زور لوستل د پټو لوستلو نه فایده مند دي. لکه یو سړی داسې لګیا دی، یو دا دی، یو وایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. سړی چې دې کې فایده څه ده؟ فایده دې کې دا ده، ګوره چې کله لږ په زوره قرآن وایي که نه، سړی ویښ دله خوب نه ورځي. دا چې پټ پټ لګي دله خوب ورځي. دویم دا چې پټ پټ سړی وي دی زر لګي، دا چې لږ په زوره وي دی ډېر زر نشي ویلی، نو فایده ده لږ ورو ورو به ووایي. دریم دا خوږ اواز نه دی، او دا په ښایسته طریقې سره چې وایي دا په خپله دا څوک چې وایي دله خوند ورکوي که نه. لکه سړی کله لګي که نه، دله دا هم خوند نه ورکوي، خو چې دی په زور وایي بیا وله خوند دله هم ورکوي. نور هم فایدې دی، خو دا یو سرسري یو څو. دغه شان قرآن اکثر علماو دا مسئله لیکلې ده، قرآن چې قرآن کې لولي مصحف د سړي دا غوره د دې نه چې ته په یاد ووایې. ولې؟ کتوهم ثواب ده. بارک الله فیک. بله فایده توجه، رفع الله قدرک، کتوهم ثواب ده. څنګه چې ته په سترګه باندې غلط څه ته ګوري، ګناه به کې شتي که نه شتي، نو چې قرآن ته ګوري ثواب دی. بله چې توجه برابري ډېره، الا هغه سړی یعنې څوک د قرآن مراجعه کوي او خپل قرآن پخوي، نو هغه جدا مسله ده. اجر خو ګوره دواړو ته میلاوي. زه دا نه یم چې ګوره اجر دې کې نشته یا دا کې شتي او نه، زه صرف دا یم چې دا تې غوره ده، دا تې څه ده غوره، ځکه چې دې کې یو څو فایدې، او دا د اکثرو علماو دا قول دی چې قرآن کې تلاوت دا ډېر غوره دی په یاد سره د تلاوت. اخرنی یو څو خبرې هغه ده چې کله قرآن ازده کېږي یا ازده کړی کېږي یا بیانېږي، نو داسې کارونه به نه کوي چې هغه نامناسب وي دې مجلس سره، پالتو خنداګانې. لکه اوس یو خبره داسې وشو چې هغه د څه ده د خندا، یو سړی موسکی شو بس قهقهه ولګوي، دا نامناسب دي. گپ شپ دلته درس روان او دوه د یو بل سره لګي، څنګه تا کوم ځای کې او پرون او چېرته، دا نامناسب دي. دا لا پرېږده، بس پکې په موبایل کې ګوتې وایي. میسیج راغلی وي هغه مې کتو، نو در الله دا میسیج راغلی دا ګوره که نه. جومات ته چې راغلي موبایل څه که بند ختم، بیا چې وتې کولاوي که بیا ګورې چې هر چا میسیج کړه.
نو کوي چې ولې دې بند کړی ووایه د الله دپاره مې بند کړی دا د الله قدر وکړو او د الله د کلام دې قدر وکړو دغه شان یو نیم سړی چې درس کې ناست وي لاس ډېر خوځوي راخوځوي کله قالین کې ګوتې وهي کله پاڼې هسې اړی راړی او کله قلم سر بند دی او کله یو ټک ټک او څوک د اوبو هغه بوتل سره لوبې کوي کړپای جوړه کړي او څوک ټوپۍ کې لګي او څوک رومیال کې لګي دا نامناسب کارونه دي دا څه دي نامناسب خباز پکې څه کوي په درس کې خلکو ته ګوري چې څوک راغلي دي ای سر به اوچت ته به چې دی مقرر شوی دی په دې خلکو باندې څوک راغلي دی او څوک نه دي ستا دې سره څه کار دی ته خپل چې څه دپاره راغلی هغې ته توجه ورکړه ښه یو دا یاده کوي دا لیکل او لیکل او بیا ته هم لیکل او لیکل چې کم سړی لیکل کوي او دا فیدې لیکي نو دته الله ډېر علم نصیب کوي ځکه چې شاعر څه وایي ما پیرتو هغه شعر ویلی بارک الله فیک زمونږ ګورې دا ته چې زمونږ ګورې ویښ ملګري پکار دي او الحمدلله یعنې موږ اوس یو داسې مرتبې ته رسېدلي یو چې یعنې پکار دی چې موږ دارې خبرې جواب وکړو لکه څنګه چې نن ملګرو وکړو ما حدیث ویلی نه ځم کم دی وایي دا دی ما له خبره کړې نه کوم وایي دا نو شاعر دا ویلو ترجمې دا ده چې علم ښکار دی العلم صید والکتابة قیده او لیکل د دې ښکار تړل دي نو وي قمقلتوب دی چې یو سړی ښکار وکړي او د خلکو په منځ کې یې پرېږدي ښکار چې وکړي بیا به څه کوې پړی به ورته اچوي نو اوس تا زمانه مسله یې زده کړه پړی به ورته نه اچوې پړی څه شی دی ویې لیکه او بیا پرې عمل وکړه نو په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله سبا نه به اصول او تفسیر او ټول انشاءالله شروع کوو رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد